ټي ټي پي ته د عصري وسلې په لاس ورتګ څېړونکي وایي سیمه کې روانه جګړه به نوره هم خونړۍ شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو دعوا کړې دي چې وسله والو ترهګرو ته نوې عصري وسلې په لاس ورغلي دي چې د هغه له امله دوی خپل بریدونه چټک کړي دي. څېړونکي وایي د وسله والو لاسته د عصري وسلو ورتلل به سیمه کې روانه جګړه نوره هم چټکه او خونړۍ کړي. پولیس وایي ټي ټي پي تېرو څو ترهګریزو بریدونو کې ترمل سایټ نومي ټکنالوژي کارولې ده او دوی هم پولیسو ته دغه ټکنالوژي ورکوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري د پېښور په سربند تڼه د برید نه وروسته میډیا سره خبرو کې ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترمل سایټ ویپن یا هغه وسله چې د شپې په وخت په دوربین کې د ساه لرونکي څیز د لیدو توان لري په پېښور کې په لومړي ځل کارول شوې ده. نوموړي وویل د نه وړاندې دا وسله په مردان بنو ټانګ او ډي این خان کې د پولیسو په نښه کولو کې کارول شوې ده. ترمل سایټ وسله څنګه کار کوي؟ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري وایي ترمل سایټ په بنیادي توګه په وسله او د کیمرو د پاسه لګول کېږي او د هغه د وجې د ساه لرونکي شي د بدن د ګرمۍ د وجې د هغه سیوری ښکاري او د فاصلې معلومات پاکې کېږي. تحریک طالبان پاکستان په ویډیوګانو کې په وړاندې لیدل کېدل چې دوی کلاشینکوف په تمانچې راکټ لنچرې او نورو وسلې کاروي، خو خبریال رفعت الله ورکزي وایي کله نه چې افغان طالبان په افغانستان کې په واک راغلي له هغې وروسته ټي ټي پي د جدید وسلې استعمال زیات کړی دی. ویډیو سره خبرو کې هغه وایي د ټي ټي پي په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې اوس ډېره جدیده وسله کاروي، په هغه لیزري لګېدلې وي. که د هغو ویډیو کې کومه غلطي نه وي نو په هغې کې ښکاري چې د مورچو دننه د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کوي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري ویلي وو دغه وسله کېدای شي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نه پاتې شوې وي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.